الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې په نننی درس کې د استسقاء د لمانځه طریقه بیانوو. استسقاء لمونځ هغه وخت کېږي چې کله پر یو ښار یا یو کلي یا پر څو ښارونو وچکلي راسي، ویالې وچې سي، څاان وچ سي، د خلکو د کښتونو لپاره اوبه نه وي، د الله رحم یعنی باران بند سي، نو خلکو ته د استسقاء لمونځ یا استسقاء پکار ده. اصلا استسقاء دې ته ویل کېږي چې ټول خلک د خپل رب جل ذکره څخه د باران غوښتنه وکړي او د الله جل شانه رحم کله کله پر یو قوم باندې هغه وخت بند سي چې په هغه قوم کې نافرمانی د الله شروع سي، خلک د الله حقوق پایماله کړي، د بندگان حقوق پایماله کړي، ډول ډول ګناهونه ځینې وسي، نو دوی ته دا پکار دی چې پر خپلو ګناهونو باندې توبه وباسي او د خپل رب جل ذکره څخه په عجز و په زارۍ باندې باران وغواړي. الله جل شانه هغه ذات دی چې د باران اورش او د باران بندېدل یوازې د ده په قدرت کې دی. د دنیا چې څومره قوتونه او قدرتونه دي، هغه نه باران اورولی سي، او که باران شروع سي نو بیا باران درولی نسي. نو دا چې باران درېدلی، دا په پیسو باندې نه کېږي، دا په زور باندې نه کېږي، یوازې دا چې پر خپلو ګناهونو باندې توبه وایستل سي او الله عز وجل ته د عاجزۍ سر ټیټ سي او د رب جل ذکره څخه د باران غوښتنه وسي. نو په کومو سیمو کې چې باران وځنډېږي، خلک دې داسې وکړي چې یو دښته دې ووځي، وچې بیدیا ته دې ووځي او هلته دې و الله جل شانه ته په حقه باندې توبه وباسي. تش په خوله باندې توبه ایستل او په عمل کې په ګناهونو باندې مبتلا کېدل دا د خلاصون لاره نه ده، بلکې د زړه له تله توبه ایستل، پر تیرو ګناهونو پښیماني کول او په آینده کې د ګناه نه کولو کلکه اراده کول، همدا شی مهم دی. نو ځوانان سپین ږیري دا دې ټول ووځي دشت او هلته دې د امام ابو حنیفه رحمه الله پر رایه باندې فقط او فقط دعاوې وکړي، استغفار دې ډېر ډېر ووایي، تسبیح او تحلیل دې وکړي او رب ته دې د عاجزۍ لاسونه لپه کړي. د امام ابو حنیفه رحمه الله پر رایه باندې لمونځ نسته، بلکې صرف دشته وتل دي، الته الله ته زارۍ کول دي، الته د الله ذکر کول دي، دعاوې کول دي، پر ګناهونو باندې توبه ایستل دي. خو د صاحبینو مبارکانو رایه دا ده او علماو دا قول صحیح بللی دی چې لمونځ به کوي، 2 رکعاته لمونځ به کوي. کم امام چې د جمعې لمونځ ورکوي یا د اختر لمونځ ورکوي، د هغه په امامت باندې دي 2 رکعاته لمونځ په جماعت باندې ادا کړي او په دې 2 رکعاتو کې د قرأت په زوره ووایي. بیا چې کله سلام وګرځېدی، امام د 2 خطبې ووایي، د 2 خطبو په منځ کې دې کښېني او خلک دې ټول و دا خطبې ته غوږ ونیسي. که چیرې یوه خطبه وویل، په تاوای هندیې لیکلي دي چې دا یوه خطبه هم کفایت کوي. خو اساسي خبره په دې ځای کې
د الله سره روابط جوړول دي، الله ته خلوص دي، الله ته زاری کول دي. او کله چې د استسقا دپاره وځي نو په هدایې لیکلي دي چې کولی سي چې ماشومان او خپل حیوانان دا هم د ځان سره بوځي، پر پښو ولاړ سي. خو کافران دې نه بیایي، اهل ذمه په اسلامي هیواد کې چې کم کافران د دې اسلامي هیواد تابعیت لري، اهل ذمه چې ورته وایي هغه دې نه بیایي، یوازې مسلمانان دې ولاړ سي. او په دې ځای کې د صاحبینو مبارکانو پر رایه باندې په ټوجې واړي، رسته طرف دې چپه طرف ته کې، چپه طرف دې رسته طرف ته کې، لاندې دې لوړ کې، لوړ په ټوجې لاندې کې، امام دې دا کار وکړي. دا یو ډول تفاعل دی چې یا الله دغه حالت چې پر موږ باندې د وچکلۍ دی دا په آبادی باندې واړی او د اورښتونو په حال باندې یې بدل کې. الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې صراحتا فرمایي، وایي خپل پیغمبر ته وایي ته و خپل قوم ته امر وکړه، استغفروا ربکم انه کان غفارا. وایي تاسې د خپل رب څخه طلب د مغفرت وکړي، الله عز وجل زیات بخښونکی دی. یمددکم باموال و بنین، تاسې ته به الله جل شانه مالونه او اولادونه درکړي، په دې به مو حمایه وکړي، او بارانونه به در باندې په شیبو شیبو به بارانونه در باندې ووروي. نو د الله جل شانه ښکاره هدایت دی چې د باران اورښت دا په استغفار سره اړه لري. خدا د باران بندېدل کله کله یو امتحان وي، کله خپلو بندگان ته الله تنبیه ورکوي چې د دې د بدو اعمالو نتیجه وي. خو استسقا دپاره وتل که ګناهونه وي پر هغه کلکه توبه، خصوصا د دې فتنو په زمانه کې، او که امتحان وي الله ته زاری کول چې د دې امتحان څخه په خیر و عافیت خپل بندگان وباسي. الله جل شانه دې ټولو بندگان ته توفیق ور نصیب کړي چې د هر ډول ګناه څخه ځان وساتي، او که خدای مکړه ګناه ځینې سوي نو بیا د توبې توفیق ورکړي او په هغه توبه باندې بیا کلک ودرېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.